کله الله تلاوت کوي او کله د مدینی جانان تلاوت کوي او چې څوک موت تلاوت کوي نو کله د الله بندگانو د حضور غلامان تلاوت کوي داسې بختور خلک شته چې بچی لګي زنانه لګي دغه پلار بختور دی دغه مور بختور دغه بچی بختور دغه کور بختور دی چې په کوم ځای کې د قرآن کریم درس مبارک شوري تلاوت شوري الله دې زموږ کورونه چمنستان د قرآن وګرځي د حضور د محبت او د مینې چمنستان دی الله وګرځي چې کله د مدینې منورې جانان مبارک سایاتونه مبارک تلاوت کلا دریبی شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه او ناگن شفی کلا جبریل علیہ السلام مبارکہ دا خو یو موٹی شگی دی چه داسی علماء دا کافران پاتی کی چه داسی علماء دا کافران پاتی کی زکا علامہ حلبی مبارک ویو وهم مئت رجل من سنادید القریش سل پالوانان سرد ترد مدینی دا جانان دا کورن والارے جبیل سلام دا سرور کونین چی دا خبر اکڑلا ورطوی اللہ وی محبوبا اے محبوبا اشتل بیستا کاروی او دا کافران استرگتا رسول بید اللہ کارویا دا کار بدا اللہ وی تصرف اولا شگی اولا کل دا بدر پا میدان ورطوی اولا شگی کل مقابلہ کے کافر کورنم محاصرہ والار دیوی سورت یاسینو وی شگی چوب کولا حضور پاک مبارک چکل شگی ہوئیستے شیر خدا توی قربان راشا پخپل بستر سملو ما خبر کڑی وا چه دا آسان کار دکا گران شیر خدا مبارک تصور کونین ہوئی کسان راغلی دی توری و سر دی زما سر پس راغلی دی خو قربان تا زما پا بستر و دشا سرور کونین مبارک تا شیر خدا دا لاسونا پتی سینه کی خوا وی قربان زمان دا سرستا دا خوری مخلو قربان دی تا بسترو دا کیدل پا دغا موقع کے سار کار نرے گوری دا دی سخ کار دی دا سی کس با دا میدان کم بدی وقت کے شاگوی دشمن تا تا ناستے ورے ما پی ورے چے سروری کونین تاوی قربان تا سزے حضور مبارکو دی دا دا مانت دا پلانی کافر دی دلتا چه دا غیرتو که التا اللہ دا رحمت دا سی جوشو نوی جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اللہ رو غستا اے جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام لبیک یا جلیل دا سوچتا چه خپل رور لسو خپل جنور کی جبریل علیہ السلام وی قربان منگ نپیگو لا علمن علم نلرو وی تاسو تا پتا ندو چنن شیر خدا دا مدینی دا جانان پنامو سے رسالت اخپل جن حضور لورکا اخپل زانی حضور لورکا دا مدینی منوری جانان روان دے امام غزالی مبارک ذکر کئی وی جبریل علیہ السلام دا ویشی جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سوک چه زما پا نبی بان غیرت گئی زپار شبرین بانے پدخ نبی پدی عاشق بانے غیرت کوما شر خدا مبارک لورشے او قربان یو سرخوا کی ادرے گا یو دروازہ کی ادرے گے علاکہ یو فرشتم کافی و دو فرشتی اللہ رو لے گلے جبریل علیہ السلام یاد مدینی جانان لرازی او یاد سرور کونین غلام لرازی شر خدا حیدر قرار علی مرتضی مبارک خوال را روان دی پنبی معین شاہ اللہ بدبانی معین شی پنبی معین شاہ جبریل امین علیہ السلام بدربانی معین شی پنبی معین شاہ میکائیل علیہ السلام بدی اللہ قدمون لراؤ دی چه دا فرشتی رانے دا اللہ صدا پارا را لے گی قومی دا صدوم خار تے رو لے گی دا لوت علیہ السلام قوم لا او چکل رو لے گی جبریل علیہ السلام شپک سو وزری دی
یو وزر داسې ورلاندې که د صدوم خار ته په دې کې بیا دا غټه خاریه لکه 400 چې ده 400 سره چې بیا پړانګې والی ماجوکي والی داسې رزړې والی قرب و جوار کې ورسره نورې علاقې وي غونډې ضلې او غونډ خار جبریل علیه السلام په یو وزر کې د کرین په شان اوچت که او چې اوچت یې که هغې کې د لوط علیه السلام قوم دی شراوني والله نو داسې بره خیجول بعضې علما ویل روتې چغو خلکو والې چې جبریل علیه السلام وزر لاندې کا او ویده دا اوچتاو وی چې خی اوچت کا وی الله تعالی ورته وی چې بس جبریل علیه السلام وزر راولټه کا لاندې د قوم صدوم څونه خار چې دی نارینه او زنانه چې دي دا د پیغمبر خلاف دي دشمنان دي د لوط علیه السلام قوم دی دی کې داسې غلط عمل موجود دی الله تعالی ورته وی وزر پې راولټه کا جبریل علیه السلام یا وزر داسې او یې وزر راولټه که چې غونډې راوغورځاو نو بیا پې الله پاک د اسمان نه د قطکانو د پرهیدار کاڼي پې الله د اسمان نه راوورو الله دې موږ تاسو د الله د عذابونو نه بچ کړي لږ دړه د خلاصه پرهیدار کاڼي پې دا وزر چې کله خخو که نه او دا قوم یې اوچتاو لاندې دونه کنده کړې وه چې اوس هم هغه ځای ته بحر میت وی بحر وی دریاب ته میت د مړي کب په اوبو کې وي که نه چندخ په اوبو کې وي که نه پوپل کب دا نور کټاسر دا نور کبان حشرات الارض یا نری چنجي دا په اوبو کې وي دې ځای د الله عذاب والې دی په دې اوبو کې یو چنجي قدرې پاتې کېدی نشي کولی شي یکدم هغه مړ کېږي دې ته بحر میت وی نو کله خو رالیږي الله جبریل علیه السلام د دې دپاره کله خو دې دپاره رالیږي چې قربان قوم صدوم له ورشه او اوچتې کو سردلان دې راوغورځوه او ما ته وګورئ جي کله الله تعالی جل جلاله د شان نه قربان شم سبحان الله کله دې دپاره رالیږي چې د مدینې منورې جانان مبارک باندې به قرآن کریم مبارک نازلېدلو جبریلا رب العالمین توئی لبیک یا جلیلا خدای حاضریم سوے دا مدینی منوری جانا لسور انعام سورت مبارک یوسا دا سورت مبارک یوسا خدایاتنا مبارک چکل دا مدینی منوری جانان مبارک لوڑے اے جبریل علیہ السلام لگ پروٹوکول سر یوسا پروٹوکول دی وقتی لکا وزیر اعلیٰ روان نے مخکتنا پولیس روان دی قمقمی دی شاتا مخکی گاڑی مخکی نکسان ولاڑی لشک وشی لا کلو کے سچلی صاحب را روان دی جبریل صلاة والسلام مبارک شکل قرآن کریم مبارک آیاتون دا سورینا مبارک روڑ اللہ تعالی جل جلالہ ورطوی جبیل سلام آیاتون مبارک یوسا پروٹوکول دا فار فرشتی بوزا اللہ سون بوزما خیر دے خیر دی او یا ذر فرشتی زان سر بوزا سبا روانی وی سبا مخیوی تبا بر روانی دا مدینی منوری دا جانان دا مخدیدار مبارک دا پارا کل جبریل علیہ السلام رازی دا فرشتو پا جلوس کے نو لکا کتوی چه قرآن روڑا خو ٹکتا قرآن روڑا نو زکا جلوس کے راتلا حضور مبارک لراتلا نو ٹکتا کنا حضور مبارک لے وحی روڑا نن شیر خدا نمبر واغشتے نن جبریل علیہ السلام امام غزالی مبارک ہوئی نمبر واغشتے رتبہ و کمال حاصل کا وجہ دادا شد حضور مبارک پا بستر باندے دل تپریوتا
او اے جبریل علیہ السلام مبارک ورته خوا کې ولاړ دی شیر خدا مبارک خوب کې په نبی غیرت وشه الله غیرت وکړه په نبی غیرت وشه فرشتو غیرت وکړه موت غیرت کو موت باندې الله غیرت کوي دا د 2023 کې یو غیرتی کس پیدا شو په نبی غیرت کوي په قرآن غیرت کوي په دین غیرت کوي په اسلام غیرت کوي په صحابه غیرت کوي د نبی په ناموس رسالت باندې غیرت کوي زه درته لیکنې در کوم چې دا د پروتوکول د پردت هم د الله مقربي فرشتي ولاړې دا یا ساته ګوري دا معمولی کار خو نه دی د حضور مینا اے یو دا عاشق دی د دلته مینه وکا یو صدیق اکبر مبارک یره خزار د حضور د صحابه نشم صحابه میں یار حق دی صحابه میں یار حق دی لوی خلق دی اوچت خلق دی درانه خلق دی او د عزت خلق دی سرور کونین مبارک بار روت او لاړې د شیر خدا دروازې دا ابابکر صدیق مبارک دروازې او ټکولا دروازه کولو شواغه د نیمه شپې سترګې پلارو سبحان الله الکه خط کې ملکلی کې نو سترګې پلار ختم لیدلې دي دا څه کسان وي مونږ نه چې دا لاسوي الکه سترګې پلار کارډ هم کتلې دا واده کارت شي او چشم بارام وته وي او بیا وته لیکلي پښتنو وته لګي سترګې پلار پلاني پلاني برته سترګې ګوري چې پلاني که زمون خاده لراغي وس بدون نشته چې زستاسو خدا خو یو دستور چې شاهان زی بلنګانو له خدا ساجيبه نقشه ده نو حضور مبارک رسالت روان دي د صداقت دروازې سبحان الله ال تشیر خدا تخپل اکاونټ لګیدلې دي فرشتي وتروي هغه تخپل اکاونټ ته ثواب روان دي دلته ابوبکر صدیق مبارک اکاونټ ته ثواب شروع کی سبحان الله ځکه صحابه دي نو هر ټیم بداغي د نیکو دغه کولاو داغی ملنامو تو ثوابون روان حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان دے دروازہ کھلاو کا وی قربان ابوبکر صدیق مبارکا انتظار کی وی قربان ما تاسو تاول ہوئی لی حکم اول کی شپک میاشتی و شوی شزد دیش پی پا انتظارو شپک میاشتی و شوی ماکشکم خوب لی دلیز انتظار کی و بچی کلو حضور مبارک رازی اے چکل دی راوتو کی شکنا نو دقا دوران کی لگا غندی یو تو شادانی راواغشت سر نشتا چه سروس دا پاسا سرو تڑی بی بی اسماء مبارکا دادا ابوبکر صدیق مبارک لور مبارکا دا تہبانی دا دی لانتو کڑیو یک دم وی چی اس بسسو گورما تہبانی روش لو او یک دمی تغٹا پٹوش لو لا او دا تو شادانی پیو تڑا مشکیزه کې لګي غوندي بابا ابوبکر صدیق مبارک راواغشتي وي د دې د خپلم تړل غواړي یو ته بل تاروشلو مشکیزه په تړلا دل تللو پټه قربان کا او د غار سور په غار کې بخپل پلار صادر د حضور په محبت سبحان الله زلاله خپل قرباني پیش کړي او صحابه خپل قرباني پیش کړي دا یو عجیب کار دی ذکر نه کله دا شی پروګرام د چلار شه مکانا نو دا شیشه اکثر په دا خوري وی خوري چې دا خوري پی نو باندې کسوی مولی شپ کې تلا کا صادر یا کپڑا د شیشه راته لګه صفا کما نو زه وته مې را دمه خلک کپڑا چې دمه خلک نشته پکې چته پکې واخو فش سشوا نو باندې کسانه کسوی وشه لکه په مونږ گاډي دا کپڑا راواله بعد کسی مزیدار رومالی پوگئی خیو صادر چه اگر رازی رازی اگر ثواب گٹھیلی زوتو ای ملک اگون صادر دے خراب که ما توی مولانا سیب وی دا زما دا پار احساس دے چه زما صادر سرستاسو دا گاڑی خوری ہو لگی ذکر ناکل سوچ کو میں میدی که گورو دا حضور دا صحابو دا شان نا قربان شما صحابو چه کممین کرده دا نن موجوده وحکم آغا شقام موجود شدا دا اللہ سرمین نبی سرمین صحابو سرمینا اللہ رزمونگ استاسو پسینه که دا غمین سیوا لگ دا محبت آواز ہوگی بازی جی چکل حضور مبارک روتا دا مدینی منوری جانان مبارک روتا صدیق اکبر مبارک وسر دے چکل رفتار کئی عبداللہ بن ارقید دا یو کافر دے اگت ایوازو کوئی دی خواراشا شپدا پتہ نہیں لگی ڈلارے تو زمونگ رہبر شوی صدیق اکبر مبارک فرمائی
خرچه به زه د جیبه در کومه ته مخکې شه زه به د پسې مو د مدینې جانان به راپسې خرچه زه منم د عبدالله بن ارقید د نیمې شپې د لارو ماهرو لکه دې مخبره که چې سړی را خطا شي نو چې کوم سړی پکې ماهري هغه پکې مزل به کوي خیال هم دی که نه هغه کوم سړی پکې ماهر نه چې ورځي نو پخنو به ورځي نو چې ورځي نو چې کوم خوا پخنو نو لوی دا اړه به د ټکو چوي داسې ده که نه او بعضې کسان پکې په منډو رواني رفتار کې حیران بشي عبدالله بن ارقید منډې والې دته دا مهارت حاصل دی دې مخکې دی او پسې دی ای ګلونه دې دوران کې د الله رب الجلال نظام وګوره